د ولسمشر غني د بیا ځلې بریالي کېدو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښو مشرانو نظرونه. سلامونه لیدونکو، وخت مو په خیر. که چینل ته نوي راغلي یاست نو درسره سبسکرایب یې کړئ. محسن داوړ لیکي دا د سرو او سپینو ډک وطن آبادول غواړي، دا سمسور گلشن د پاسره د یغیار مه پرېږده. د جنګ ځپلي هیواد افغانستان ولسمشر اشرف غني صاحب ته د په دویم ځل ولسمشر جوړېدو د زړه له تله مبارکي وایم. هیله لرم چې ولسمشر به د سولې او ځورېدلو افغانانو د سوکاله او خوشحاله ژوند لپاره هر ډول هڅه وکړي. بلخوا علي وزیر په ټویټر لیکلی دی، امید لرم چې د دوهم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه رسمي اعلان به په سیمه کې سوله او هوساینه راولي. همدارنګه وړاندې لوڼې لیکلي، ولسمشر اشرف غني بابا ستا بریا د لوی افغانستان بریا ده. افغانانو نسل کشي ته نور د پای ټکی کېده. موږ نور نه غواړو چې د افغانانو په وسایلو دا زورور خپل کورونه آباد کړي. همدارنګه د پی ټي ایم بله مخکښه غړې ثنا اعجاز بیا لیکي، د ګران او تاریخي افغان ولس ته تبریکي په داسې حال کې وایم چې ښاغلی ډاکټر صاحب اشرف غني جمهور رئیس او ښاغلی امرالله صالح مرستیال وټاکل شو. د افغانستان د روڼ سباوون په هیله وایي چې سر روغ وي، د نورو غړو روغتیا په خپله راځي. همدارنګه ګلالۍ اسماعیل بیا لیکي، د دوهم ځلې بریا لپاره ولسمشر غني ته مبارکي وایم. هیله لرم چې دا ځل یې بریا افغانستان کې سوله او دیموکراسي راولي او افغانستان د طالبانو څخه پاک کړي. ګرانو کتونکو، تاسې د پی ټي ایم د مشرانو لخوا ولسمشر غني ته د مبارکیو په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د مینه ټي وي چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه.